بسم الله الرحمن الرحیم. د نننۍ ویډیو موضوع د پښتو په ادب کې د خارجیانو یعنی د مستشرقینو کردار. پرون موږ ویلو چې پښتو کله جوړه شوې او پښتو او پښتانه څومره وخت مخکې دنیا ته راغلي. نو د ریسرچ مطابق 15,000 کاله تقریبا مخکې پښتانه دنیا ته راغلي دي او پرونه ویډیو کې موږ په هغې ښه بحث کړو. د ویډیو لینک په ډسکرپشن کې موجود دی. نن به موږ وو چې د پښتو په ادب کې د خپل پښتنو ادیبانو نه علاوه د خارجیانو څومره کردار دی او څومره د پښتو لمن هغه درنه کړې ده. کله چې د پاک و هند باندې انګریزانو حملې وکړې او انګریزانو په حکومت راغی، نو هغه وخت کې د پښتو ادب څنګه چې د نورو ژبو ادبونو کې د هغې خپل کردار ادا کړ، نو داسې پښتانه چونکې یو مېړنی قوم او بهادر قوم، نو تدی تاریخ ته د هغې خیال شو. نو د هغې تدی د تاریخ لوستلو دپاره اکثرو انګریزانو هغې چې دی نو پیرنګیانو پښتو ژبې زده کړې او د پښتو په ژبه کې لیکل وکړل. چا د پښتو ګرامر ولیکو، د پښتو قواعد او انشا ولیکل. په هغې کې څو نومونه چې دي نو دا ډېر اهم دي. د ټولو نه اول چې کم ډیر زیات یادېږي نو هغه دی میجر راورټي. میجر راورټي چې نو دی د ملکه وکټوریا په فوج کې ملازم و، اول کپټن او بیا میجر په توګه باندې دی په آګرا کې، په جالندر کې، کلکته کې، په بمبئی کې، هغه ټیم اوس ممبئی چې یادېږي، په دغې کې د دې نه علاوه په پېښور کې د خپل ملازمت کړی. کله چې پښتانه ریاستونه تباهۍ طرف ته لاړل، نو د نجیب آباد د حافظ رحمت خان د کور نه دته د پښتو کتابونه، د پښتو د ادب او د کتابونو صندوقونه د انګریز فوج ته په مال غنیمت کې میلاو شو او دغه کتابونه چې دي نو دا بیا میجر راورټي صاحب ته میلاو شو. میجر راورټي چې دی نو د پښتو باندې خپل کتابونه لیکلي دي. لومبی کتاب انګریزي پښتو ژبې لغت دا په 1856 عیسوي کې لیکل شوی دی چې ماخذ د الله یار کتاب عجایب اللغات یادېږي. دویم د پښتو ګرامر په 1856 کې چې ماخذ د نواب محبت خان ریاض المحبت یادېږي. دریم گلشن روح په 1960 عیسوي کې چې مشهورو زړو شاعرانو ادیبانو د نثر او نظم انتخاب کړی دی. د ایسب کیسه په 1871 کې او دې نه علاوه د انجیل د پښتو ترجمه په 1867 کې. د دې نه علاوه میجر راورټي لومبي ځل د پښتو ټایپ وضع کړو. دارنګې میجر راورټي نه علاوه جیمز ډار دا د فرانس یو مستشرق و، دم د پښتو په ادب باندې کار کړی دی. دی په دې اراده باندې پښتو وطن ته راغی او بر صغیر کې د پښتنو چې کوم روایات دي هغې وکتل، د پښتنو سندرې وکتې، د پښتنو کیسې وکتې، د پښتنو چې څومره لیکل هغې پورې شو، هغې باندې د کار وکړو او بیا د خپل یو کتاب چانس ډیس په نوم باندې د پښتو هغه ولیکه چې دا په دوه برخه باندې مشتمل. اوله برخه کې د پښتو معانی، د پښتو اصول هغې ولیکل او په دویمه برخه کې بدلې، سندرې، غزلې، د پښتو چې څومره نظم قسمونه دي نو دا ټول په هغې کې راجمع کړل. هغې نه علاوه مصرې د پښتو او د پښتو متلونه دا هم په دې خپل کتاب کې جمع کړل. د دې نه علاوه چې کوم مشهور مستشرق دی نو هغه دی هنري والټر. هغه هم د پښتو په ګرامر باندې خصوصا کار کړی دی او هغه ته دې په حوالې باندې 2 کتابونه لیکلي دي. یو ګرامر پښتو لینګویج چې په 1868 کې د لاهور نه چاپ شوی دی او دویم کتاب د پښتو ژبې لغت چې هغه په 1868 کې لاهور کې چاپ شوی دی. دې نه علاوه دا هم ویل کېږي چې د انجیل ترجمه هغه په پښتو کې لیکلې وه او هغه هم په 1868 کې د لاهور نه چاپ شوې ده. د دې نه علاوه کیپټن واګن دا یو مشهور مستشرق دی چې د پښتو په ګرامر باندې یو کتاب لیکلی دی، په 104 مخونو باندې مشتمل کتاب دی او دا په 1860 کې د لندن نه شایع شوی و. د دې نه علاوه تارن چې دی نو دا یو مشهور مستشرق و، د پښتو متلونه دا ټول لاغونډ کړي دي او د بنو آر اور افغاني پرنټیر په نوم باندې
یو کتابي شکل ولا ورکړی دی او دغه کتاب په 1986 کې شایع شوی. د دې نه علاوه ډېر د مستشرقین دي او ډېرو پیرنګیانو د پښتو په ادب باندې کار کړی دی، لکه په هغې کې ټومینوچ، جی ایم اسلانوف، کرنل سی اے بایل، ویلیم کیری، پروفیسر بیوټلس، جی کرسچن، سر اولف کیرو، د دې نه علاوه ډاکټر میکنزي، لبیدیف، ډاکټر ګولډن سټیټ، میجر آرلیچ، کلاپرټ، ګوندن شاټ او د دې نه علاوه هم ډېر زیات مستشرقین دي چې هغوی د پښتو ادب او پښتو چې دی نو په خپل انداز کې د خپل طرف نه د پښتو لمنې ته ډېر څه ورغورځولي دي.